حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وان الصدقه لتطفئ غضب الرب واذا صدقه چې د رب العالمین غصه وجني یو بنده ته رب العالمین غصه او د الله اراده وي چې دا بنده نور تبا کوم هلاکومه د الله غصه پر نازلېږي دا بنده به صدقه وکي نو د الله رب العالمین په غصه باندې او بو وړي د غصه سره شي لا تطفئ د اطفائنا ده اطفائي د اطفائي څخه ویل کېږي ځکه هغه ور وجني د قرنګي چې څوک صدقه ورکي نو د الله رب العالمین غصه باندې د سې لکه وبجې په وړه رب العالمین غصه ته سړيږي هغه انسان چې صدقه ورکي انفاق وکي خرچه وکي بل حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا مات ابن ادم کله چې د ادم بچي وفات شي او بل حدیث کې د راغلی اذا مات الانسان کله چې انسان مړ شي نو انقطع عنه عمله د دې انسان ټول عمل پرې شي د دنیا نه دنیا کې چې کوم عملونه کول دغه ټول دروازې بند شي الا من ثلاث مگر د درې قسم عملونو اجر د انسان ته ورسي او هغه به د مرګ وروسته ورجاري درې کارونه دي یو هغه عمل د صدقه جاریه چې کوم انسان په دنیا کې صدقه جاریه پریخي د انسان د مرګ وروسته اجر ورسي صدقه جاریه څه مطلب معنی جمعه تی جوړ کړي دي په دې کې خلک منځونه کوي نو دی انسان ته اجر ورسي په مدرسه کې ابادي کلی دا پای کې طالب العلم اوسېږي نو کدا مړ می قبر کې پروتي دی انسان ته اجر ورسي یا د یو طالب العلم روزنه کلی دا پاغي باندې خرچه کړي دا نو چې دغه طالب العلم څومره عملونه کوي دا صدقه جاریه ده او دا دعوتونه کوي دی انسان ته اجر ورسي نو دا صدقه جاریه ده یا به تور مثال یو ځکه وبنشته دی کوی وېسته نو څومره خلک چې دا غینه پیدا اخلي دا انسان په قبر کې پروت دی انسان ته اجر ورسي دویم چې انسان ته د مرګ وروسته پیدا ورسي او علم ينتفع به علم دی د خلکو ته خودلې دی او هغه نور خلکو ته خي نو دغه علم باندې انسان ته د مرګ نه پس اجر ورسي چا د چې خودلې هغه نور ته خي او نیک عمل وکيږي په دغه علم باندې نو دی انسان ته اجر ورسي او دریم او ولد صالح يدعو له نیک بچی چا پریخه د مرګ نه وروسته او دغه بچی پلار ته دعاګانې کوي دغه دعاګانې د انسان ته ورسي نو دا درې قسمه عملونه دي چې انسان ته د مرګ نه وروسته اجر ورسي یو پکې صدقه جاریه ده چې انسان صدقه جاریه وکي دی اجر هغه ته ورسي د وجه حدیث کې راغلی یو صحابي د نبی صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه کو چې رسول الله زما مور وفات شوې ده زه چې د صدقه وکم اې د دې صدقې اجر هغه ته رسي وکنه نبی صلی الله علیه وسلم ورته چې او د دې صدقې اجر هغه ته رسي ځکه وان ليس للانسان الا ما سعى د انسان د پاره مگر چې دی کوشش کوي دا بچي چې دم د پلار مور او پلار سعی دا کوشش دی لاغي نو چې داول صدقه وکي دا بچي نو مور او پلار ته اجر رسي نو دا صدقې کول بکار دي